دلته به مبارک قدمونه ایښودل شوي، دلته صحابه و وینې تویې شوي، دلته مشرکین وژل شوي او دلته هغه کنده ده چې ابو جهل او نور کسان پکې ورغورځول شوي. په هغه شپه باندې چې سهار بدر جګړه کېدله، رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ساحه کې چې اوس په جومات جوړ شوی دی ټوله شپه الله پاک ته زارۍ کولې چې مرسته ورسره وکړي. 14 شهیدان شوي صحابه دې شاوخوا ښخ شوي دي. دا د هغه صحابه لیست دی، نومونه دي چې د غزوة البدر په غزا کې شهیدان شوي دي. دا هغه ځای دی، دا هغه میدان دی، دا هغه ډګر دی په کومه ورځ باندې چې د حق او باطل ترمنځ فرق وشو. هغه ورځ چې الله پاک د حق پلویان بریالي کړل او د باطل پلویان یې ذلیله کړل. کیسه داسې وه په لنډو کې درته وایم چې ابو سفیان خپله قافله را روانه کړې وه له سوریې شام دغه طرفونو نه. هلته مدینې په لاره باندې داسې تلل، شاته مکه ده دې خواته، مدینه دیزي ته یو چند او مکه 2 چنده، تقریبا 170 کیلومتره مدینه نږدې ده او 300 کیلومتره 2 چنده مکه لري د دې ځای. په دې لاره باندې د ابو سفیان قافلې تېرېدل. بعد د هغې نه چې الله پاک مسلمانانو ته امر وکړ چې تاسې جګړه وکړئ مشرکینو سره. په دغو کې هغه وړې وړې سریې د بدر لومړۍ وړه کوچنۍ جګړه، بعد هغې پسې بدر بله او بدر کبرا چې دا ډګر دی دیزي کې پیښه شوې ده. دغه د ابو سفیان قافله تېرېدله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته احوال ورکړل شو چې ابو سفیان یوې غټې قافلې سره د مشرکینو مالونه پکې بار دي تېرېږي. را روان شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د ده ځواکونه 314 راغلل. دې ساحه باندې د ابو سفیان د قافلې مخه یې نیوله. ابو سفیان خبر شو او هلته خپلو ځواکونو ته وویل چې لاره بدل کړي. څنګ کې مکې ته کسان ولېږل چې قریش خبر کړي چې محمد صلی الله علیه وسلم او دغه لښکرې په موږ باندې حمله کوي، مالونه تاووي رانه. قریش غیرت ونیول او راغلل چې محمد اوس دومره شو چې اوس زموږ مالونه تاووي، زموږ قافلې تاووي، دا خو زموږ لاره ده، ورځ به په دې لاره زموږ مالونه راځي او دی به یې مخه نیسي. امر یې وکړ چې ټول راټول شي. د مشرکینو مشران په مکه کې د ابو جهل او د نورو په ګډون ټول راټول شول. کله چې راټول شول را روان شول. دې ساحو ته راورسېدل د بدر میدان کې. په دغه وخت کې ابو سفیان توانېدلی و چې د خپل ځواکونه بل طرف مسیر بدل کړي، د قافله بچ کړي. خو قریش راغلي وو، دلته کمپونه وهلي وو. دی ویل چې اوس خو موږ راغلي وو. ابو سفیان ورته اول راولېږه چې زما مالونه بچ دي، ستاسو مالونه بچ دي، راځئ جګړه نه کوو، هماغسې ځو. ابو جهل ویل دا چېرته کېږي؟ قریشو خپل منځونو کې اختلاف پیدا شو. عتبه د هغه زوی او نور ویل چې نه جګړه نه کوو، خپل خپلوان هم د خپلو سره وژل کېږو، کوم ګټه نه کوي. ابو جهل ورته په غیرت کې راوستو، ورته ویل چې ته د جګړې نه ډارېږې، ته دا یې ته هغې غیرت کې راوستو. هغه ویل چې ښایي جګړه کوو. ټول راغلل دلته میشتو، ویل چې جګړه کوو. محمد صلی الله علیه وسلم اوس موږ دومره راغلي یو، دا خو هره ورځ موږ ته جنجال جوړېږي، دا ساحه باید پاکه کړو. نوره محمد صلی الله علیه وسلم د لښکرې باید له منځه ویستو. عتبه راپاڅېدو. پخوا وخت کې جګړې کې دا سیستم و چې اول یې به یو 2 کسه 3 کسه راتلل، خپلو منځونو کې به یې تک په تک جګړه کوله. دغې به د لښکر روحیه یا جګوله یا ټیټوله چې هر چا به وګټل، هغه مقابل لوری به یې وواژه، ټول لښکر به ترې روحیه اخیسته. عتبه راغی. عتبه ابن ربیعه خپل زوی ولید یې راپاڅو او شیبه خپل ورور یې راپاڅو، راویلېږه. محمد صلی الله علیه وسلم ته ویل راو ځواکونه دې را روان کړه، څوک یې په مقابل کې راپاڅې. 3 د انصارو ځوانان راپاڅېدل. عتبه او دوی ویل چې نه دا خو زموږ سیالان نه دي، موږ ته قریش راپاڅو، تربوران چې هغوی سره معلومه کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم غږ وکړو چې څوک؟ حمزه رضی الله عنه، علي رضی الله عنه او عبیده بن الحارث دا راپاڅېدل. حمزه رضی الله عنه د عتبه سره جګړه وکړه، هغه یې وواژه. علي رضی الله عنه د هغه له ورور سره شیبه سره جګړه وکړه، هغه یې وواژه. او عبیده او ولید د عتبه زوی دا دوه سره نښتي وو، یو بل باندې کله ده وهه کله هغه وهه، جنجال. حمزه او علي رضی الله عنه راغله سره کومک وکړو، هغه یې وواژه. دا چې کله ووژل شو د قریشو د مسلمانانو ترمنځ جګړه ونښته. دا هغه ساحې دي چې په دې ساحو کې دا پراخه ساحه ده، په دې ساحو کې جګړه نښتې وه. جګړه کېدله مسلمانانو او د کفارو ترمنځ. کفار 1000 نفر وو د قریشو کفار، او مسلمانان 314 یا 314 دغه شاوخوا کسانو. دا شاته چې مخکې دلته ساحه کې مې درته څخکاري دا جومات دی، دلته جومات جوړ شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه شپه له مخکې د جګړې نه دلته تمامه شپه عبادت کوو. دا هغه جومات دی چې د بدر جګړې نه مخکې په هغه شپه باندې چې سهار بدر جګړه کېدله، رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ساحه کې چې اوس په جومات جوړ شوی دی ټوله شپه الله پاک ته زارۍ کولې
چې مرسته ورسره وکړي او د بدر جګړه کې د کفارو پر وړاندې الله پاک مسلمانان بریالي کړي. هغه جګړه چې الله پاک دعای قبول کړه او ملایکې راولېږلې چې د مسلمانانو او مجاهدینو مرسته وکړي. دا هغه جماعت دی جوړ شوی دی. همدې ساحه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله خیمه کې ټوله شپه ناست و، تمام ورځ او شپه دعا یې کوله الله پاک ته چې د بدر په جګړه کې مسلمانان کامیاب کړي. دا هغه ځای دی چې زموږ خوږ حبیب هلته شپه تېره کړې، دې ساحو کې به قدمونه مبارک لګېدلي او همدې ځای نه د الله پاک مرسته غوښتل شوې، دعا قبول شوې، مسلمانان په بدر کې کامیابه شوي. کله چې جګړه ونښته مسلمانان خو تعداد یې کم و، قریش ډېر و، الله پاک ملایکې نازل کړي په دې ساحو کې. ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذله. تاسې سره الله پاک مرسته وکړه په بدر کې، په داسې حال کې کمزوري وئ، ډېر کم تعداد مو، مشرکین ستاسو نه 3 چنده زیات وو، خو الله پاک ملایکې راولېږلې. نور آیتونو کې ورسره وعده کوي چې که تاسې صبر او تقوا کوئ او ضرورت پیدا کېږي نو الله پاک به تاسو ته 3000 تر 50000 ملایکو راولېږي. دې ساحو کې د مسلمانانو په ملاتړ باندې ملایکې جنګېدلې. ځینې صحابه روایتونو کې وایي موږ به کس پسې ورتلو چې نه زموږ نه مخکې به سړی وژل شوی و. حیران و. د بدر په غزوه کې چې خلاصه یې کم درته، مسلمانان برلاسي شو، مشرکین ذلیله شو. د ابو جهل، عتبه او امیه بن خلف په ګډون چې دوی مشرانو د قریشو 80 کسه قریش کفار دلته ووژل شول. 80 کسه اسیران شو، 14 صحابه رضی الله عنهم شهیدان شو. ابو جهل چا ووژل؟ 2 دانې واړه ځوانانو 14 کالان. دی راغلل په دغه لښکرو کې ګرځېدل د مسلمانانو. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه روایت کوي، وایي ما نه 2 ځوانانو پوښتنه وکړه چې دا ابو جهل څوک دی، کوم وطن دی په دی کې. د ځواکونو کې کتل چې کفار نږدې وو، ډېر لرې سره نه و، یو بل یې لیدل د جګړې نه مخکې. ویل دا کوم وطن دی؟ جګړه نښتې وه، دوی 2 ځوانان ګرځېدل د ابو جهل پیدا کړي. عبدالرحمن ابن عوف ورته وویله چې هغه ګورې کسان چې تېراته و، ډېر کسان دي، دغه دی. دوی د خلکو منځ کې لاره وکړه، دواړو په یو دم برید کړو. یو معاذ دی، یو معاوز یا معاذ، یو معاذ دی، یو معاوز. د دواړو حمله وکړه په ابو جهل باندې او ښې سره زړونه پې یخ کړل، ابو جهل مردار کړ. کله چې راغلل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې موږ خو ابو جهل ووژل. ویل څنګه؟ دواړو ته یو ویل ما وژلی، بل ویل ما وژلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی تورې وکتې، معاذ وژلی، ځکه دغه تورو باندې نښه ډېره وه. نو دا هغه میدان دی چې له دې ځایه د اسلام سر راپورته شو، مسلمانان په یوه قوت بدل شو. لومړۍ لویه جګړه وه چې اسلام نوم د اسلام قوت او روب او دبدبه په عربي نړۍ باندې خپره شوه. پس له هغې نه مسلمانان د یوه قوت په توګه معرفي شو. مشرکین پوه شو چې دا خلک خو نور کنټرول وړ نه دي، وتښتېدل، ساحه یې پرېښوده، 80 کسه اسیران شو او د مسلمانانو شهیدان د دې نه هغه ساحه کې دلته ښخ دي. دا هغه ساحه ده چې د غزوة البدر 14 شهیدان شوي صحابه دې شاوخوا ښخ شوي دي، دفن شوي دي. مشخص معلوم نه دي چې څوک دي، ځکه دلته نور قبرونه هم ډېر زیات دي، خو دا هغه سیمه ده چې دلته هغه صحابه رضی الله عنهم شهیدان شوي وو او دلته دفن شوي وو. نمونه کوم دي؟ زه تاسو ته درښیم چې دا نمونه کوم دي. هغه ځای کې نمونه لیکل شوي دي. راځئ زه تاسو ته نمونه در وښیم چې دا څوک وو. او د قرآن کریم یو آیت هم اذان شروع شو، یو شیبه صبر کومه د اذان نه بعد درته دا نمونه زه ښیم چې دا نمونه د چا دی او څوک دی. الله پاک د قرآن کریم په آیت کې فرمایي، د دې په سر لیکل شوی دی چې ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلکم تشکرون. وایي تاسې د بدر په غزوه کې ستاسو شمېر ډېر کم و، کمزوري وئ، قوت هم دومره نه و، الله پاک ستاسې مدد او مرسته وکړله. نو له الله پاکه وډارېږئ، ښایي تاسې شکر کوونکي شئ. د دوی نومونه دي: عمیر ابن ابي وقاص، صفوان بن وهب، ذو الشمالين بن عبد عمرو، مهجع بن صالح، عاقل بن البكير، عبيدة بن الحارث أو سعد بن خيثمة، مبشر بن عبد المنذر، حارثة بن سراقة، رافع بن المعلى، عمير بن الحمام، يزيد بن الحارث، معوز بن الحارث، عوف
بن الحارث رضی الله عنهم جميعا. دغه صحابه دي چې ما مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې په هغه ځای کې خښ دي او د غزوه البدر کې بدر غزوه چې هغه ځای کې پیښه شوې ده دلته شهیدان شوي دي. نو دا هغه ځای دی چې دلته صحابه قرباني ورکړي، غیرت یې کړی دی، ثابت قدم یې پاتې شوي دي په دین باندې او د الله دین د نړۍ تر ګوټ ګوټه رسولی. د دې مبین او روښانه دین پیغام په نړۍ خپور کړی دی. الله پاک دې موږ او تاسې په خپل دین باندې ثابت قدم لري. زموږ روحیه او غیرت او ایمان دی الله پاک د صحابه غوندې کړي چې په خپل دین باندې ودرېږو، قرباني ورته ورکړو او هر حالت چې به راځي صبر وکړو، ویې زغمو. دې میدان نه د اسلام د بیرغ راپاشرو شوې ده، په یو قوت بدل شوی. نن څه باندې 2 میلیارده لارویان لري. نو دلته چې انسان راځي ګوري عجیب دی، تاریخ دی، ژوندی تاریخ پروت دی. په دې ساحو کې به زموږ مبارک دلته ناست په دې جومات کې او داسې کې به دعاګانې کړي. په دې ساحو کې به صحابه ګرځېدلي، رسول الله صلی الله علیه وسلم به ګرځېدلی. انسان ته واجب احساس ورکوي چې کله تاسو سیرت کې دا لوستي او عملي وګوري. دلته به مبارک قدمونه ایښودل شوي، دلته صحابه و وینې توی شوي، دلته مشرکین وژل شوي او دلته هغه کنده ده چې ابو جهل او نور کسان پکې ورغورځول شوي. خو هغه کنده اوس نه ښکاري، ډېر وخت پرې تېر شوی. دغه ساحې دي. یو وخت کې دلته یو ځای جوړ شوی و چې دا کنده ده، خو هغه خلکو څوک به پرې ختل، چا به په تیږو ویشتل. فکر کوم به سعودیانو خراب کړي و چې دا خلک ته بل شی جوړوي، بیا هغه نښانه ورته ورکه کړې وه. دا یو عجیبه ساحه ده، پکې عجیب میدان دی. دلته د حق او باطل الله پاک دا یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان قرآن کې بللی. هغه ورځ چې د حق او باطل ترمنځ فرق وشو، هغه ورځ چې دوه ډلې سره مخامخ شوي، جګړه یې وکړه، هغه د بدر وه. لاندې تاریخ مې د بدر ته بیان کړو په دې هیله چې معلومات یې ګټوري. اضافي معلومات ځکه نشو درکولی چې ویډیو اوږدېږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.